تازه خبر ولسمشر غني وایي د افغانستان جګړه به ګټو، ځانګړي ځواکونه او هوایي ځواکونه به څنګه سره یوځای کیږي. ولسمشر غني تازه څه ویلي دي جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان په اوسني بحراني حالت کې ولسمشر د مدیریت او د جګړې د شکل بدلیدلو خبر ورکړی. افغان دولت هڅه کوي ترڅو د قوت په ښکار کولو سره جګړه مهار کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې د جګړې لوري بدلیږي او ځانګړې قطعه به د هوایي لیوا سره یوځای کیږي او جګړه به ګټي. ولسمشر د ځانګړو ځواکونو په هکله وویل چې ځانګړي قوتونه به همداسې خاص پاتې کیږي. نوم مو الماس دی او الماس د 200 لیوا به هم همداسې پاتې کیږي او غواړم چې له تاسو سره خاص قطعه یوځای کړم ترڅو هغې چې تاسې روزل شوي یاست دوی هم وروزلی شي او کار درنه واخیستل شي. ولسمشر اشرف غني تر دې وړاندې هم د جګړې د مهار کولو خبره کړې وه او ویلي و چې حالت به بیرته مدیریت کیږي، خو تر اوسه داسې څه نه ښکارېږي. د افغان ولسمشر تر خوا لومړی مرستیال او همدارنګه نورو نظامي مسؤلینو هم خبر ورکړی چې د جګړې لوري بدلوي او په نظامي برخو کې به جدي بدلونونه رامنځته کوي. خراب وضعیت همدا اوس د افغانستان په شمالي ولایتونو کندهار او غزني کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنې نښتې روانې دي چې پر مهال د ملکیانو په ګډون ښایي دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې وي. تر اوسه پورې یو شمېر خیره نهادونه په دې آن دي چې په دې جګړه کې تر اوسه پورې لکونه عام خلک د خپلو مینو څخه پرېښودلو ته اړ شوي دي او د جګړې له ښکېلو لوري غوښتي چې د جګړې پر ځای د سولې پر خبرو تمرکز وکړي. د سولې خبرې تر اوسه که سم چې د سولې خبرې پیل شوي، د افغانستان په کورننه جګړه کې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی او دا جګړه ورځ تر بلې پیچلې او خونړۍ شوې ده. خو اوس دواړه لوري طالبان او دولت خبر ورکوي چې د سولې د خبرو په برخه کې مهمې ناستې ترسره شوي او همدارنګه ځینو حقوقو ته هم دواړه لوري رسیدلي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.